قدرمانو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم له تیرو څو کلونو راهیسې په چین کې د مخابراتو سافټویر انټرنیټ او مصنوعي ځیرکتیا په شمول ډول ډول ډیجیټل تخنیکونه د چټک پرمختګ په حال کې دي او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره ښه زمینه برابروي نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم د 2024 کال تر پایه پورې په چین کې د 5G مخابراتي سټیشنونو شمېر له 4 میلیونو 250,000 څخه او د 5G مخابراتي کارونکو شمېر یې له 1 میلیارډ څخه پورته و. د ګراز د 5G تخنیک د چین د ملي اقتصاد په 80 لویو ساحو کې کارول شوی ټولې صنعتي چارې یې په صنعتي انټرنیټي شبکې کې شامل شوی او د مرکزي صنعتي چارو اندازه یې له 10 میلیارډو څخه ډیره شوې ده. براسره پر دی په چین کې د الکترونیکي سوداګرۍ اندازه د پیسو د آنلاین لګښت اندازه او د آنلاین پرچون د خرڅلاو اندازه په جلا جلا توګه په نړۍ کې لومړی مقامونه نیسي. تر یاد وخت پورې د چین په 110,000 کلیو کې د فایبر اپټیک شبکې آباد شوی او په کلیوالو سیمو کې یې د 4G او 5G په پارچه باندې 9,000 مخابراتي سټیشنونه جوړ شوي دي. د اساسي مخابراتي تاسیساتو د بشپړېدو په رڼا کې د چین په ټولو ښارونو او ولسوالیو کې د لرې درملنې خدماتي شبکې آباد شوی او ټول لومړني او منځني ښوونځي انټرنیټ ته لاسرسی لري. د دې ترڅنګ د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې د انټرنیټ کارونکو شمېر له 300 میلیونو څخه پورته شوی دی. د چین د انټرنیټي شبکې د معلوماتو مرکز څه موده مخکې په 55م ځل د چین د انټرنیټي شبکې د پرمختګ د شمیرو راپور خپور کړی چې له مخې یې د 2024 کال تر دسمبر پورې په دغه هیواد کې د تولید د مصنوعي ځیرکتیا په پار د تخنیکونو د کارونکو شمېر 249 میلیونو تنو ته رسیدلی چې دغه شمېر د دغه هیواد په عمومي نفوس کې 18.7 سلنه نیسي. په نننۍ پروګرام کې یادو شویو شمیرو ثابته کړی چې ډیجیټل تخنیکونه په اوسنۍ نړۍ کې د عام وګړي په ژوند کې ډېر ښه کارول کیږي او ورته ښه خدمتونه کوي. قدرمنو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.